دیو جنا پښتو کې حیا ده، په اسلام کې حیا ده. د پښتو د حیا درس ورکي، اسلام هم د حیا درس ورکي. پښتو کې غیرت دی، اسلام کې غیرت دی. اسلام د باجو د زده کولو تعلیم ورکي. تاسو په ظلمال کې چرته اوریدلی دي چې امیر صاحب د په ظلمال تعلیم کې چې ځکه کنه باجو لم لاړ شي اوریدلی دي؟ هدا پکې لاواز کړی چې امیر صاحب ستا پکې سکار دی که زه چاته باجه خیم ته باجه خې او څوک به ان شاء الله باجه کی. دا څه خبره ده؟ سنت مطابق ژوند تیر کو. تاسو شبي جمعې کې شبي تواري شبي توار له څوک څوک ان شاء الله دا یو شپال تکوي په دې نور شپو کې به ته ستوره وکې خدای یو شپال تکوا. دا کم از کم مرکز سره تعلق ساتي. تاسو په مساجد کې عمل کې کنه د قران درسونه کیږي، د قران د درسونو خپل اثر دی. د فضل مال تعلیم کیږي، وای کنه غش مشوره بیان کیږي، خپه خبرې نه کیږي. مرګ حق ته مړ کیږي کله مړ شمول مرګ دی ولته برته د سنیغ نه کیږي. صبر وکړه، مرګ حق ته ټول بمړ کیږي. الله دې اغم وبخي، الله دې مونږ هم وبخي. مساجد کې اعمال شته، غش تعلیم مشوره شپږ نمبر کیږي. مردان شریک مې کسته تاسو مسجد کې د قران درس کیږي، ماته چې اوجم د حدیث درس کیږي وي اوجي هم غش کیږي، ماته اوجم مشوره کیږي وي اوجي هم شپږ نمبر مذاکره کیږي وي اوجي. ما زه خبرو کوم دی ماته وي اوجي اوجي اوجي. ما چې دا ټول اعمال تاسو مسجد کې کیږي کنه او ته ماته چې اوجي اوجي ما ورته ته په خپل موجودي ماته وي نه شته. بس حافظ صاحب، قاری صاحب، ډاکټر صاحب، ماستر صاحب، ممبر صاحب، چیرمن صاحب، کونسلر صاحب، کاکا ماما جی صاحب او امیر صاحب بس مرګري جوړاوي نو ته په کروز میزایل لګیدل. جماعتونه بابا دو ان شاء الله. تاسو مسجدونو چې تبلیغ ول راشي ټول به تختو ان شاء الله. ان شاء الله تختو به تبلیغ ول سره کینو ان شاء الله. سنت مطابق ژوند تیر کو. نوجوانان ته وایم فری فایر لا لډو پبجی نه به توبه وباسه. ټیک ده؟ دا سيزون گیم کوه، کرکټ کوه، دغه ځای کې په بال خلک یو به کول راوله چې داسې گیم کوه چې ایکسرسایز پکې، ورزش پکې. د موبایل په گیم سره ورزش کیږي، ایکسرسایز کیږي. دا خرافات. مور له ټیم ورکه، پلار له ټیم ورکه، ذکر له ټیم ورکه، د قران درس او ترجمه له ټیم ورکه، تبلیغ له وخت ورکه. خپل وختونه قیمتي کو. دا خبر روان اکتفا کوم. الله دې موږ ته کامله اتباع د خاتم الانبیاء نصیب کړي. ګناهونه مربه ماف کړه، مشکلات مربه د حاجتونو پوره کړه. آدم علیه السلام نو واخلو سپوري څومره مسلمانان وفات شي، خصوصا حاضر مجمع کې د چا والدین شریفین وفات، خصوصا د چا دعا ته چې راجمي الله مغفرت نصیب کړه. قبر جنت باغچونه باغچو ګرځوا او ربا قبر ورته فراخه کا. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي نیک انسان چې دی قبر کې خودل شي مد البصر کمزې پورې چې په دنیا کې نظر لګیدو هغه پورې ورته الله دا قبر فراخه کی. رب دا قبر فراخه ورته نصیب کا. اخرت والا زندگی ګلي ګلزار کا. مونږ ټول ته ژوند د اسلام، مرګ د ایمان نصیب کا. حاضر مجمع کې د څومره مشران دي عمرونو کې برکات کا. کشران د مشرانو تابعدار کا. نوجوانانو ځواني دین مهنت لپاره قبول کا. زنانو ته کورونو کې د حیا دایمي صادرو نصیب کا. مسلمانان چې څومره مسافر دي اعلی کلمت الله د لپاره مسافر، مدرسو کې مسافر، دعوت او تبلیغ د لپاره مسافر، رزق حلال د لپاره مختلف ملکونو کې یا ملک دن مسافر. الله د ټولو مسافرو حامی ناصر او مددگار شو. اقوام پاکستان حفاظت کا، افواج پاکستان حفاظت کا. په دې ملک مساجد، مدارس، تبلیغي مراکز، خانقاهونو، سری سکولونه، کالجونه، یونیورسيټي د دې ملک د ترقۍ چې څومره ادارې دي رب د ملک د ټولو د ادارو حفاظت کا. امت مسلم په حال باندې رحم کا. نقاری صاحب دغه مدرسه ده تعلیم القرآن الله دغه ته تر قیامت پورې دوام او استمرار نصیب کا. دا څومره مرګرو څو قسمه جذبه د دینی جذبه زموږ ټولو نصیب کا. د دنیا د محبت، د دنیا ګټلو جذبه الله زموږ ختم کا. کامله خوشحالي نصیب کا. ژوند د اسلام، مرګ د ایمان نصیب کا. چا چې په دعا کې شرکت کړی دي 2-3 ورځې د دفن نه واخلې تر اوسه پورې چې دلته په حجره کې سړو خدمت کړي، هلته کور کې زنانو خدمت کړي دي. الله د ټولو دا خدمت قبول کا. د دې صلې بدلې په دنیا آخرت کې ورکا. مونږ ته خپل رضا نصیب کا. زمونږ د ټولو دعاګانې قبول کا. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.